لري لکه څنګه چې په افغانستان کې قایم دي دشمنان هم زیات دي دشمنانو نه دغه نظام ساتل د دې واجب او دا اله کېږي چې موږ وسایل ولرو موږ خپل ټام ولرو موږ خپل جاز ولرو موږ نور ضرورت ولرو لکه څنګه چې د اسلامي حکومت اقامه کول واجب ساتل واجب او هر هغه وسایل چې په هغې باندې موږ خپل نظام ساتلی شو خپل ملت ساتلی شو خپل سرحدات ساتلی شو هغه هم واجب د هغې علم دا هم واجب نو د اسلامي حکومت دا د الله تعالی یو ډېر لوی نعمت دی او دغه اسلامي حکومت چې دوام پیدا کړي بقا پیدا کړي دا به هله پیدا کړي چې دا د مسلمانانو هغه ضروریات دا هم پوره د هغې لپاره د تحفظ وسایل دا هم ولرو د مسلمانانو ضروریات پوره کول دا د اسلامي حکومت فریضه ده چې د مسلمانانو ضروریات به پوره کړي او دا فرض مستحب نه دي لکه څرنګه چې په اسلامي حکومت باندې د مسلمانانو دینی ضروریات پوره کول واجب دي همدارنګه په اسلامي حکومت باندې د مسلمانانو دنیوي ضروریات پوره کول دا هم واجب دي نو چې هر کله واجب دي نو اوس دې ته د اسلامي حکومت توجه دا ضرور ده دا د اسلامي حکومت هغه ذمہداري جوړېږي چې څنګه د مسلمانانو ضروریات دا پوره کړي د مسلمانانو ضروریات وخت باندې فرق کوي زموږ فقها لیکي چې کله یو سړی کور ولري دا په ضروریات کې یو کې داخل دی نو د په دې کې زکات نشته دا یو سړی سورلي ولري موټر ولري دا په ضروریات کې داخل دی په دې کې زکات نشته نو سړی د کور سامان ولري وسله ولري خادم ولري دا په ضروریات کې داخل دی موټر د مسلمان لپاره دا په ضروریات کې داخل دی دا د هر مسلمان ضرورت دی یوازې د غني نه د ټول مسلمانانو اسلام وایي دا ستا ضروریات په ضرورت کې داخل دي د دې نه بغیر ستا مطمئن ژوند مخې ته نه راځي چې کور ونه لري ګاډی ونه لري د کور سامان ونه لري وسله ونه لري خادم